پاکستان پیپلز ګوند وايي عمران خان په خپله د ترهګرو ملاتړی او پلوي پاتې شوی. پاکستان پیپلز پارټۍ د عمران خان لخوا په آصف علي زردري لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي عمران خان په خپله د ترهګرو ملاتړی او پلوي پاتې شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د لاهور څخه د ویډیو لینک د لارې په یوه وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند په مشر او پخواني صدر آصف علي زردري تور لګوله چې آصف زردري د هغه د وژلو دپاره یو ترهګر تنظیم او له پیسې ورکړي او د دکتاتورا ایجنسۍ خلک یې سهولت کاره دي. عمران خان د مبینه طاقتوره ایجنسۍ نوم نه دی ښکاره کړی. د پاکستان پیپلز ګوند د سینیټر سلیم مانډي والا د عمران خان د تور په غبرګون کې ویلي عمران خان په آصف علي زردري د تور لګولو د لارې د قوم بې لارې کولو هڅه کوي. مانډي والا تور ویلي عمران خان په خپله د ترهګرو ملاتړی او پلوی پاتې شوی. په آصف علي زردري د دروغو تورونه لګولي او د حکومت بدنامولو هڅې کوي. هغه ویل عمران خان د دروغ او د بېلارې کوونکي بیانیې د لارې د خپل مړ سیاست بچ کولو هڅه کوي. عمران خان په ویډیو لینک کې بیان کې تور لګولی چې کله دغه حکومت ختم کړی شو نو دغه د وژلو سازش جوړ کړی شو او هغه خبر شوی و چې 4 کسانو په بندو کمرو کې دغه د وژلو پلان جوړ کړی. هغه ویلي دي بیا ویډیو جوړه کړې او بهر یې لیږلې چې که څه ورله وشو دا 4 کسان دي او په جلسه کې دغه خبره وکړه ځکه بیا دغه کسان په شا شو. هغه تور لګولی چې بیا یې د دیني انتهاپسند د لارې د وژلو پلان یعنې بي جوړ کړو او د بیا په 2 جلسو کې دغه خبره وکړه. په هغه سازش کې د دوی کامیاب شوي وو خدای باد شو. عمران خان بیا د پیپلز ګوند په مشر آصف علي زردري تور لګولی چې دغه بند پیسې ترهګر ډلې ته ورکړي او د دکتاتورا ایجنسۍ خلک یې سهولت کاره دي.